اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راته ډیرو ګرانو ملګرو، نن در سره د یونان د درو فلسفیانو په اړه خبرې کوم. یو د نړۍ اول فلسفي دی چې تالیس نومیږي. اپولوډورس وایي چې دی د عیسی علیه السلام د زیږېدلو نه تقریبا 640 کاله وړاندې زیږېدلی و او 1548 کاله وړاندې ترې وفات شوی و. بل فلسفي چې تاسو سره خبرې کوم هغه لاوټسی نومیږي، لاوزي هم وایي ورته. دا هم دغه وخت کې تیر شوی او د سره یو ځای و، خو دی په یونان کې نه و. تالیس ملتي و، د ملتي اوسېدونکی و. ملتا یو علاقه د یونان کې، او دی د چین و. داسې 600 کاله د عیسی علیه السلام د زیږېدلو نه وړاندې دی هم تیر شوی دی. زاو د چین یو خاندان و. د دې خاندان د زوال نه پسته، د ماتې خوړلو نه پسته په ټول چین کې داخلي انتشار خور شو، منتشر شو. داسې دغه وخت لکه په چین کې هم دغه فلسفه د قدیمو دیومالا او اساطیرو نه داسې بهر ته راتله، د عقل په لاره باندې عقل روانېدو. چین کې هم دغه عمل روان و، خو فرق دا و چې تالیس او هغه نه پسته انیګزیمینډر و، بیا انیګزیمینیز هغه نه پسته بیا فیثاغورس و. دغه خلکو چې کوم دی، دغه خلکو د کائنات لټون پیل کړل چې دا هر څه د څه نه اساس شوي دي او د کائنات د څه نه اساس شوی دی، او دغه خبرې کولې. په چین کې چونکې د سیاسي بدحالي وه، نو دوی هم د پخوانیو چې کومې عقیدې وي، کوم مذهبونه و، هغې نه بهر ته د راوتلو یوه لاره باندې روان شوي. خو د دې توجه د کائناتو په ځای په سیاست وه، په ولس وه. موضوعات یې نیکي وه، حسن و، عمل و، اخلاق و. لکه چې کومو شیانو داسې ولس ته حاجت وي، دوی په دغه باندې خبرې کولې. لاوتسی ړومبی کس په دغه وخت کې ګڼل کېږي چې هغه د بیخي هم دغه وخت کې تیر شوی، چې کوم وخت کې تالیس ژوندی و، دی هم ژوندی و. لکه 600 کاله د عیسی علیه السلام د زیږېدلو نه وړاندې دی هم و، هغه هم و. د لاوتسی خپل مطلب دی چې عقلمند زوړ سړی، د په باره کې داسې لکه د حقایقو په نسبت داستانونه ډېر مشهور دي. لکه خلک داسې وایي چې دی له موره سپین ږیری پیدا شوی و، په یو سنډا به سور و، په چین کې به ګرځېدو. هغه وخت ښارونو دروازې وي، ښارونو نه به چاپېره دیوالونه ته و، دروازې به وي، دربانان به پرې ناست و. دی د چین په یو د یو ښار په دربان ورپېښ شو. هغه ورته ویل چې نه دې پرېږدم، هغه وخت به دې پرېږدمه چې ته خپل ټول تعلیمات ما ته په لیکلي شکل کې راکړې. ته خو خبرې کوې، خبرې خو لکه نن خلک واوري سبا یې هېرې وي، ستا هېڅ لیکلي شیان نشته، نو ته یو څه ولیکه. لاوتسی ورسره ومنل او هغه ټوله شپه لګیا و ورته د خبرې کولې، هغه لیکل. دغه یو کتاب تاوته چینګ نومیږي. د لاوتسی هم دغه یو کتاب دی او ډېر لږ ټکي دي پکې، داسې لکه د چینی ژبې 15,000 لغات دي پکې ټول. داسې یو 20-25 مخه کتاب به وي تقریبا. ما چې لوستلو د دې کتاب سریزه کې لیکلي وو چې دا ستاسو خوښه ده، که دا کتاب نیم ساعت کې لوستل غواړي او که ټول ژوند کې لوستل غواړي. واقعي د هغه کتاب خبرې داسې ډېرې ژورې دي، ډېرې درنې دي. هره خبره کې په سوونو نورې خبرې پرتې وي. لکه یو ځای کې وایي چې هوښیار سړی داسې لکه اوبه،
اوس چې په دې خبره سوچ کوي فکر کوي نو اوبه څه لري باید چې هوښیار سړی هغه هر څه ولري لکه اوبه مخ په لاندې ځي هوښیار بني آدم باید چې کبر ونه کړي سر ټیټ وساتي اوبه پستې وي دی باید چې نرم وي لکه د اوبو نه خپل رنګ یې نه خپل خوند یې نه خپل شکل چې څنګه لوښي کې واچوي هغسې شي که چېرته داسې درې ګوټیز لوښي کې دې واچولو درې ګوټیزې شي که په څلور ګوټیز لوښي کې دې واچولو څلور ګوټیزې شي که داسې ګول دایروي یو لوښي کې دې واچولې سي اوبه به پکې ګول شي چې څنګه لوښي یې هغسې وي لکه هوښیار سړی باید چې څنګه کم ټولي کې کیني هغسې شي ورسره چې ذمېدارانو سره کیني ذمېدار شي ورسره چې عالمانو سره کیني عالم شي ورسره اوبه پستې وي هوښیار سړی هم باید پوست وي اوبه زور لري د پوستوالي کې دغه عمره زور لري چې کاڼي ماتوي بیا کاڼي سوري کوي باید یو هوښیار سړی هم داسې چې په پوستوالي کې زور ولري اوبه متحدې وي که د یو ځای اوبه دې راوړې بل ځای په اوبو کې دې واچولې ګډې دې کړې بیا ترېنه بیرته نه شي ایستلی باید چې هوښیار خلک متحد وي سره داسې د اوبو بې شماره خبرې دي پکې د هغه یوه جمله ده او چې ته ورپسې روان شې نو داسې زیبه 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 هغه ارشمیدس څه ویلي و چې اوبو کې هغه سیز ډوبېږي چې کوم سیز د اوبو د حجم برابر وي که نه برابر هغه اوبو کې نه ډوبېږي لکه مقصد دا دی چې هوښیار سړی باید زړه کې هغه کس له ځای ورکړي چې څوک د ده نه دروند وي داسې ډېرې خبرې دا زما د خپل فکر نه زه درته وایم چې اوبه دغه خاصیتونه لري هغه صرف دغه عمره ویلي دي چې هوښیار سړی داسې وي لکه اوبه خو د دنیا لومبی فلسفي خلک هغه ته ځکه نه وایي چې هغه د کائناتو لټون نه دی کړی هغه دغه یو کتاب لیکلی دی تاو ته چینګ نومیږي د تاو لاره او تاو یې بیا د هغې په اړه یې خبرې کړي دي هغه تاو کې د بدلون نه خبره پیل کوي هغه وایي چې دا بدلون دی او دا بدلون داسې نه دی لکه موسمونه چې بدلیږي دغسې دی لکه جمع او اوړی داسې لکه په مزه مزه لکه شپه او ورځ دغسې شپې نه پس ته داسې एकदम ورځ نه راځي شپه په مزه مزه ورځ کېږي ورځ په مزه مزه شپه کېږي مونږ دغه شپه ورځ دغه جمع اوړی د سپرلی او خزان او دغه هر څه مونږ متضاد ګڼو دی وایي دا متضاد نه دی دی وایي بدلون چې کوم دی دا د تاو مظهر دی لکه تاو په بدلون کې ښکاري تاو ته چینګ د کتاب نامه ده د تاو لاره د تاو وضاحت کوي بیا وایي چې بدلون د تاو مظهر دی خو دا مظهر چې کوم دی دا یو نه دی داسې لس زره مظهرونه دي مظاهر دي د تاو او په هغې کې یو انسان هم دی دغه ټول طبیعت چې کوم دی دا ټول طبیعت د تاو د مظهرونو نه ډک دی انسان هم دغو کې یو دی اوس انسان خواهشات لري انسان آزاد دی دغه ازادي چې کومه ده دا دی د تاو د لارې نه بې لارې کې لاوټسی وایي چې د تاو د لارې نه به نه بې لارې کېږي د تاو لارې سره به سم روان یې که نه نو د دنیا توازن به خراب شي لکه زموږ دغه خواهشات دا خواهشات دا د تاو لاره کې ودرېږي دا مداخلت کوي لکه د څیزونو توازن زموږ د خواهشاتو له کبله ماتیږي بدلیږي او وایي چې یو نیک ژوند هغه دی چې سړی د تاو په لاره روان پاتې شي او د تاو په لاره یې تیر کړي د تاو په لاره ژوند هغه ژوند دی چې هغې کې څوک مداخلت ونه کړي طبیعت په طبیعت پرېږدي چې څنګه دی هغسې پرېږدي ګوره موږ غرونه نړوو داسې لکه تېنه کورونه جوړوو تېنه سړکونه جوړوو دغه د دریابونو د مخ هم په بل اړولی دی خلا کې تیارې پرېښي دي اوزون ته زیان رسوي خلا ته تلي یو داسې لکه ځنګل یې پرې کوو دغه هر څه چې مونږ کوو دغه طبیعت ته زیان رسوي هغه وایي چې طبیعت ته کوم ژوند زیان رسوي هغه نیک ژوند نه دی
داسې ژوند باید سړی تیر کړي چې هغه طبیعت ته زیان ونه رسوي. د تاو په اړه هغه تفصیل ورکوي چې د تاو څوک تصور هم نشي کولی. لکه تاو زمونږ د فکر نه، زمونږ د سوچ نه، زمونږ د تصور نه داسې پورته یو څیز دی. د دې تشبیه هغې د نشت سره ورکوي چې د تاو لاره نشت هغې ووایي وو. د نشت نه مقصد دغه نه دی چې بالکل د نه وي. د تاو لاره باندې چې څوک ځي هغه د نشت سره داسې روان وي لکه چې دی بیخي نه وي. لکه دی د څیزونو کې مداخلت نه کوي چې څنګه طبیعت روان دی، د طبیعت سره دی روان وي. دغسې لکه اوبو کې چې سړی روان وي نو د اوبو په اصولو دی روان وي. لکه د طبیعت کې د نیچر کې مداخلت نه کول د تاو لاره د ځکه هغه لس زره مظاهر ټول همدغسې یو هماهنګۍ کې روان دي چې دا انسان ته نه په بله روان شي هغه ټول توازن ماتېږي دې سره. نو لکه نشت چې وي دغسې ژوند باید سړی تیر کړي چې دې کې د نشت مقصد دا نه دی چې غیر فعاله ژوند دی تیر کړي، فعاله دی وي خو دغه فعالیت دی فطرت سره سم روان وي او غیر طبیعي دی نه وي. لکه د ټولو تعلیماتو مقصد دا دی چې بې خواهشه ژوند دی تیر کړي سړی، بې غرضه ژوند دی تیر کړي. نو دا د تاو مطابق ژوند دی. اوس راځو تالیس ته. تالیس چې کوم دی د کائناتو تشریح د خپله فکره ورکول غواړي. د مصر ته هم تللی و، هلته چې کوم دی د ریاضي او د هیئت علم زده کړی و او د جولین د تقویم مطابق چې د کوم د لمر د تندر د نیولو وړاندوینه کړې وه، پیشنګویي کړې وه، هغه هم د دې میاشتې د مۍ د عیسی علیه السلام د زیږېدلو نه وړاندې 1588 کالو چې د دغه وړاندوینه کړې وه. او همدغه هر څه یې مخه دې ته راوړې وه چې علم د توهماتو نه بهر ته راوباسي او د هر څه د اصل او د جوهر لټون پیل کړي. څنګه چې د هر څه د ریاضیاتي بیخي د ریاضیاتو بیخي اساسونه د زده کړي، داسې د طبیعاتو بیخي اساسونه رامنځته کول غوښتل. د طبیعت بیخي اساسي طبیعت دی. دی وایي هر څه له اوبو ساز شوي دي، اوبو ته به بیرته ځي، بیرته به ترې نه اوبه سازېږي. وایي ځمکه په اوبو پرته ده، لکه د کاب ده، داسې لکه د پلیټ په شان په اوبو باندې د پاسه پرته ده او چاپېره ترې نه اوبه دي. بله عقیده یې دا ده چې مقناطیس روح لري، د دې روح په وجه باندې اوسپنه ځان ته راکاږي. تالیس دغه هر څه وایي او د دې هېڅ توجیه نه کوي، هېڅ څنګه والی او ولیوالی او دغه ولی او څنګه او دغه پروسس یې نه بیانوي چې دا داسې دي، د داسې دي تفصیل یې نه ورکوي. لکه ځمکه په کم دلیل لکه د کاب ده، مقناطیس ولې روح لري، د روح د لرلو یې دلیل څه دی، د دې هېڅ جواب نه ورکوي. بس تش دغه اساسي طبیعت یې رامنځته کړي دي او تللی دی. د نه پس ته بیا انیګزیمینډر راځي. انیګزیمینډر هم د ملتې دی، 610 کاله وړاندې د عیسی علیه السلام د زیږېدو نه پیدا شوی دی او 1540 کاله وړاندې ترې نه وفات شوی دی او ډېر بااثره فلسفي دی. د علم هیئت او د علم جغرافیې اساسونه یې ایښي دي. د تالیس تحقیق یې ښه په ازادۍ سره راغستی دی او روان یې ساتلی دی او دغه ټول نتایج په یو کتاب کې راټول کړي دي. هغه کتاب چې کوم دی
هغه وخت نه پس ته ډېر زر ورک شو. دا ډومبی کسو چې د نثر کې کتاب لیکلی و، ډومبی اهل کتاب فلسفي دی، لکه هغه فلسفي دی چې مصنف هم دی، کتاب لري. د څیزونو اساس د اوبو نه را بیل کړی دی او دی وایي چې دا یوه لویه لامحدوده ماده ده چې دا هر څه د هغې نه اساس شوي دي او بیرته به د دې نه همدغه ماده سازیږي. وایي که دا ماده لامحدوده نه وی نو دا به خرڅ شوي وه، دغه هر څه به ساز شوي و، دا به ختمه شوي وه، خلاصه شوي به وه، نوره به نه وه. بس دی وایي چې دې ماده کې تفاعل د عمل څنګه پیل شوی دی. نو دی په دې کې د یخ او د ګرم اصول راواخلي. دی وایي چې اول دی کې دغه دوه فعالیتونه پیل شول. دې دواړو نه نمی سازه شوه لکه لوندوالی د اوبو. بیا دې نمی نه دې لوندوالي نه ځمکه او هوا او دغسې د نور شیان ساز شول. دا په دې ځمکه باندې فعالیت روانو او پورته چې کوم فعالیت و د اور فعالیت روانو. له ځمکې چاپېره د اور یو شپول ساز شو لکه د سپوږمۍ نه چې شپول ساسیږي. داسې دی وایي چې دا د مځکې نه چاپېره یو د اور شپول ساز شو. دغه شپول ته هوا حرکت ورکو. چې هوا حرکت ورکو نو دغه شپول د ځمکې نه چاپېره چورلیدو او دې کې سوري وشول. دغه سورونه وایي اور روزي او مونږ وایو جوړې دا ستوري دي. لکه مونږ چې اسمان ته وګورو د شپې ستوري ښکاري، او دی دغه اور دی چې د سورونه بهر ته روزي او هغه مونږ ته ښکاري. او د ځمکه د سلنډر په شان ده، داسې لکه ګول نه ده، د سلنډر په شان ده، دغه رقم ده. او د ځمکې هوا چې کومه ده دغه پورته د ستورو دغه اور دا ژوندی ساتي. د نه دنیا سازه شوې ده او دی وایي دا دنیا سازیږي او بیا ورانیږي او بیا سازیږي او بیا ورانیږي. داسې د ژوند په اړه وایي چې ځمکه اول اوبه وه که نه، بیا وروسته خشکي سازه شوه. دی وایي چې ژوند دغلته اوبو کې پیل شوی دی. دغه اوبه بیا وچېدې، په مزه مزه ځمکه وچېده. نو د ژوند کې اول انسان پیل شوی دی. دی وایي انسان داسې و لکه د میانو په شان، لکه د کبانو په شان و. دا په مزه بیا چې ځمکه وچه شوه دی بهر ته راووتو د ځمکې نه او په دغه ځمکه د اوسېدلو قابل شو. دغه شان بیا نور د ژوند شیان پیل شول. انشاءالله په بله ویډیو کې به در سره بیا د فیثاغورس او د انیګزیمینډر په اړه خبرې کوم. خواست کوم چې زما دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورې ویډیوګانې مې پې باندې هم وخت په وخت بیا در رسیب انشاءالله. په لوی الله م سپارم. د الله په امان.